بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د هغې طریقو بحث کاوه چې کومو طریقو باندې شیطان د انسان د ګمراه کولو دپاره کوشش کوي، او په دغه کې مونږه د شیطان د هغې حملو ذکر کوو چې هغه انسان ته راځي د نیکۍ په لاره باندې. نو په دغه کې یوه طریقه د شیطان دا هم ده چې انسان بیا د خپل ګمراه او د ګمراه کن کارونو او د خبرو دپاره د قرآن مجید نه او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت نه غلط استدلال شروع کی. مطلب دا چې دی د خپل عمل دپاره د قرآن او د سنت نه نصوص پیش کوي، خو د هغې نه چې کومه خبره دی ثابتول غواړي، هغه نصوص، هغه آیتونه، هغه احادیث دا د دغې دپاره نه راغلي، بلکې د هغې مطلب، مفهوم او معنی بلی او دی د خپل مطلب دپاره راړی. په دې زمانه کې داسې خلک ډېر زیات دي چې هغوی به تاسو وینئ په هغې خلقو کې چې هغه دینداره طبقه ګڼلی کېږي په هغې کې هم شته، او په هغه خلقو کې چې هغه دینداره بلکل نه ده، خو چې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده، د هغې خلقو کې دا تعداد ډېر سیوا دی، او خصوصا هغه خلق چې هغه د جدید تعلیمي نظام نه راوتي دي او هغوی دا خیال کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو. نو په هغې کې به تاسو دا رجحان زیات وینئ چې هغوی به د قرآن مجید آیتونه پیش کوي او هغه به په خپل باطل خبره باندې فټ کوي، په خپل ګمراه کن میشن باندې، په خپل ګمراهو طریقو باندې به هغه خبرې فټ کوي. او بعضې پکې داسې هم دي چې هغه به په طور د مذاق او په طور صرف او صرف د جواب چې تاسو ته چې یو دینداره سړي ته د هغه د دعوت په مقابله کې جواب ورکړي، د قرآن آیت به پیش کوي په طور د استهزاء او په طور د ټوکې او د ملنډې. نو دا ډېره خطرناکه لار ده، دا ډېره خطرناکه طریقه ده د شیطان د ګمراه کولو. دا یوه داسې لار ده چې په دې باندې هر سړی په خوشحالۍ باندې ځي او په منډه باندې ځي. نو د دې جال نه د شیطان ځان بچ کول پکار دي. قرآن ته راځو، مونږه د دې دپاره راځو چې قرآن مونږ ته هدایت وکړي او د هدایت د طلب دپاره راځو. الله دې مونږ د عمل کولو توفیق راکړي.